د شاعرۍ په فن کې دیو چې کوم دی څه شعرونه هو دغه کړي دي هغه به مونږ اوس د دوی د خولې نه اورو او موجوده شاعرانو باره کې یا موجوده پښتو ادب باره کې د دوی څه خیال دی نو استاد تاسو د دې پښتو ادب باره کې بس ما په یو دوه درېو ماتو بډو شعرونو کې داسې خري او کړی ارشاد چې یره د قهر الهي پکار ده یره د قهر الهي پکار ده او شاعر سم شاعري پکار ده شاعر سم شاعري پکار ده یره د قهر الهي پکار ده شاعر سم شاعري او شاعر سم شاعري پکار ده ته د قوم مټې د قوم سترګې یې ښه واه ته د قوم مټې د قوم سترګې یې تاله د ځان پیژنګلي پکار ده تاله د ځان پیژنګلي پکار ده چې شعرونه په معیار پوره وي چې شعرونه په معیار پوره وي بیا موسیقار له پخواري پکار ده بیا موسیقار له پخواري پکار ده چې شعرونه په معیار پوره وي چې شعرونه په معیار پوره وي بیا موسیقار له پخواري پکار ده بیا موسیقار له پخواري او پیر بابا دا د فساد دور دی دا د فساد پیر بابا دا د فساد دور دی منګول په سر د ارمانی پکار ده منګول په سر پیر بابا دا د فساد دور دی پیر بابا دا د فساد دور دی منګول په سر د ارمانی پکار ده منګول په سر د ارمانی پکار ده ډېر ښکلی انداز کې تاسو هغه جواب راکړو او تاسو دې شاعرۍ ته د کم وخت نه راغلی هغه په دې کې تاسو د کم وخت نه داسې کار شروع کړی دی دې تجربه خو د ما د ډېر وخت نه ما دا کل وایي چې تجربه مې وه ښه جي تعلیم ستاسو څونه و تعلیم ما سے میټرک پاس کړی ښه جي میټریک هم پاس او کړی جی ښه جي نو د هغې وخت نه ستاسو دې سره شوق او جی ښه جي نو نور هم تاسو به داسې کلامونه به وي شعرونه به وي تاسو او جی شته دی ما خپل شعرونه شته دی ښه جي ارشاد یو څو شعرونه مونږ ته جی محبت پرېږدم که د ښار وځم که د ښار د ښار وځم خزان قبول کړم د بهار وځم خزان قبول کړم د بهار وځم چې ګفتار او کردار یو نه دی لا یو نه دی لا چې ګفتار او کردار یو نه دی لا زم د دې خلکو د قطار وځم او ګرانه په نوم یارانه پاتې ده نو ګرانه په نوم یارانه پاتې ده نو که دې خبر اخلم د کار وځم د کار که دې خبر اخلم د کار او تا کړه داغ د محبت لمنه تا کړه داغ د محبت لمنه او شیخه زه کله ستا په لاره وځم دا دې ووایه تا کړه داغ د محبت لمنه او شیخه زه کله ستا په لاره وځم او داسې ګړی په ارماني رامشه او چې د ذکر فکر یاره وځم داسې ګړی په ارماني رامشه چې د ذکر فکر یاره سبحان الله دا د شیرمسي پرمیشو او استاد نور خو هم ستاسو داسې رنګ کې یا د هغې دور سره تړلي کوم چې نوي نوي تاسو د شاعرۍ ته راغلي او یا د دې دور سره کوم چې یا داسې په دې دور کې پکې څومره تبدیلي راغله یا ستاسو د شاعرۍ آغاز کې انداز څنګه و یا په دې وخت کې څنګه انداز د دې باره کې رجی تبدیلی خو خامخا څه نه څه راځي که نه جی او د وړوکوالي
خیال او سوچ یو شان دی او سره مشر شي بیا بل شان شي جی او داسې یاد نه دي خو زیاده تبدیلی جی په کم وخت کې ستاسو په دې شاعرۍ کې راغله زیاده تبدیلی نو زیاته تبدیلي چې کله د تصوف سره ستاسو تعلق راغی د دې سره راغی راغلی او جی واقعي چې د تصوف سره د چا تعلق پیدا شي د هغوی د شاعرۍ رنګ ډېر زیات بدل شي جی او څونه چې اعلی او دغه شاعران راغلي دي نو د دیو همیشه شاعري په پرخته جی او د هغوی په شاعرۍ کې عورت هونه ښکاري جی او ډېر ښکلي انداز کې جی او د دې قوم او د ځان د خولوتي او د دې قوم دپاره او د دې جی انساني خدمت دپاره دیو ته د خلکو ته دیو یو میسیج ورکړی په هغه تصوف جی تصوف کې خصوصا چې کومو خلکو عیسی اخیستې ده نو د هغوی د معاشرې دې خبرو ته خیال وي او جی هغې باندې هغوی چې کوم دی پوره کار کړی دی جی نو داسې یو څو شعره نور ویلی شي بیا منظور صاحب کلام ویل دی نو بس تا وکړو ځای زړه کې زما ښکليه تا وکړو ځای زړه کې زما ښکليه ښه زه نه شم ځای په زړه کې ستا ښکليه ښکلي واه چې چاته ګورم مینېږم پې چې چاته ګورم میینېږم پې شوي په ما داسې بلا ښکليه شوي په ما داسې بلا ښکليه واه او یا د مطرب نغمه اثر نه لري سر نه لري واه او یا نشته درد زړه کې د چا ښکليه چا ښکليه او هغه ویشتې شي د تهمت په کاڼو هغه ویشتې شي د تهمت په کاڼو څوک چې ستا سره اشنا ښکليه او د ارماني په خوله به څنګه راشي چې ښځه ما سره په خوله ښکليه ډېر ښه خوله به څنګه راشي چې ښځه ما سره په خوله ښکلي دا من لیکلی و د سندرې ذکر پکې شوی و زموږ غوږونو ته لګېدلي وه خو زموږ دونه یاداشتو کې نه راځي هغې باره کې یو څو شعرونه تاسو ته ووایو. هغه داسې دی شاعر وروره لیکه ښې سندرې او ولې بدنامې شوې ټپې سندرې او هغه شپنکې هغه شپېلۍ څه شوله د هر تنګي نه به راتلې سندرې او چې د جانان تذکیره کېږي پکې چې د جانان تذکیره کېږي پکې او ډېر کوي خوند د نیمې شپې سندرې ډېر خوند د نیمې شپې سندرې او ای د مکتب نه لګېدلې اوره ای د مکتب نه لګېدلې اوره ته به تر کومې سوځوې سندرې او ارماني دا د پښتنو روایت ارماني دا د پښتنو روایت او پښتنې مینې پښتنې سندرې پښتنې سندرې د دې نه پس په جي د دې نه پس په منظور صاحب تاسو ته کلام وړاندې کړي منظور صاحب یو کلام نه خپل وکشته نه وقار دا مسلمان پلاست غیر الله لمن تار تار دمو سلمان شو د مالیار دلال بهای خرڅ کړو په خزان دا زکا پاڼې پاڼې شو گلزار دا مسلمان خود بینه د ځان ځانه دا د زړګي سترګې ړندې دي د زړه په مایوسۍ کې گرفتار دی مسلمان خدای بخل مونږ ته بشمیر خزانې دي فخپلو خزانو نشتا اختیار دا مسلمان
درخواست قادری دے مولا ستا دا سخی درنا ہے مولا پخپل کرم کړه گل بهار دا مسلمان درخواست قادری دے مولا ستا دا سخی شانا مولا پخپل کرم کړه گل بهار دا مسلمان اے د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې اے د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې تاله ځان موندلې نه دې د خپل ځان د غمه جاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې اے د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې تاله ځان موندلې نه دې د خپل ځان د غمه جاړې اے د ځان په فکر ورکا د مقصود لار دې خطا کړه پتیارو د خپل ګمان کې د مقصود لار دې خطا کړه پتیارو د خپل ګمان کې پتیارو د خپل ګمان کې د عمل چراغ کړه بل کرسېدل د منزل غواړې د عمل چراغ کړه بل کرسېدل د منزل غواړې تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړ تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې د ځان په فکر ورکا د لالچ پدام یہ نختا د سیاد پدام کی گیر کړه د لالچ پدام نختا د سیاد پدام یې گیر کړه د سیاد پدام یې گیر کړه تو باتور ملکوتی تو باتور ملکوتی ستا پرواز نه دی د خراړې تو باتور ملکوتی ستا پرواز نه دی د خراړې تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې د ځان په فکر ورکا ارمان د زندګۍ دې امامت یا شهادت دې ارمان د زندګۍ دې امامت یا شهادت دې ارمان د زندګۍ دې امامت یا شهادت دے ہما خواہش د نفس دے ہما خواہش د نفس دے قادری کو نور سغاڑے ہما خواہش د نفس دے قادری کو نور سغاڑے تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې تاله ځان موندلی نه دی د خپل ځان د غمه جاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې د ځان په فکر ورکا قافلې د منزل لاړې د ځان په فکر ورکا